زه وایم چې علي خدای دی خدای دی. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. پوه شوې؟ الله خدای یعنی علي، یعنی علي رضی الله عنه خدای و. الحمدلله. ما سوچ کې ما ضمیر کې داسې دی چې علي خدای خدای تی عبادت کوي. الحمدلله و شکر عبادت کوم. رسول الله چې ویلو یی چا چې زه مولا یم هغه علي مولا دی. بیا تاسې علي ولې نه منئ؟ یوه کور مې ړنګ شه، یوه کور مې هوا چې علي ولې نه منئ؟ علي په څلورم لمر باندې ولې راولئ؟ الحمدلله. ته علي منې؟ ته علي منې؟ شکر د علي په خدای به ځای منم. د علي رضی الله عنه ټول خاندان منې؟ الحمدلله و شکر او ټول خاندان خدای منم ګریس. علي رضی الله عنه په خدایي منې؟ او یعنی علي رضی الله عنه خدای و. الحمدلله. ما سوچ کې ما ضمیر کې داسې دی چې علي خدای خدای تی عبادت کوي. الحمدلله و شکر عبادت کوم. عبادات کوي. الحمدلله. غلی شوي. وایه څنګه خبره در سره ورکه شوه، الټه شوه، نظام دې ګډوډ شو، څه نظام شو در سره؟ دا څنګه هلکه کري څه میوټ د ولګولو، اواز نه درځي، سیګنل د ځوانې خراب که څه شو؟ نو دغې خبرې ته سیم څوک سیګنل یې خراب نه سي. لا اله الا الله. ولې لا اله اله الا الله؟ ولې يعني لا اله الا الله دې کلمې معنا خدا د سي یوازې خدای الله جل وعلا د توي سي علي رضی الله خدای ده. زه وایم چې علي خدای دی خدای دی. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. پوه شوې؟ الله خدای یعنی علي، الله یعنی علي. صحیح. کریم تاسې مولا کې غنو منډوم. پوه دا نارزي کاري صاحب محترم، دا نر و قسم په الله د ټولو شیعګانو دغه عقیده دی. دغه په ډګر غو وکړو کنه، په جاره یې ووی اعلان یې وکړو او نوره قسم په الله د ټولو شیعګانو دغه عقیده دی چې کومه دغه بیان کړه. ده بالکل دغه عقیده. وای تاسې علي اوس ولې نه منئ؟ دوی په موږ باندې علي خدای دی وای دا ولې نه منئ؟ یعنې په خدایي باندې علي را باندې مني. استغفر الله. الله أكبر. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا يا حبيبنا يا الله، يا واحد الأحد، يا فرد الصمد، يا رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. إي عظيم ربه يتاجدي عظمت بخاطر يا الله، يتاجدي لوي بخاطر يا الله. يا الله تو پدی خلقو کې عجائب و غرائب مقتراوی ویني، داسې عذابونه یا الله پدی خلقو را نازل کړي. یا عظیم ربه، یا عظیم ربه، یا عظیم ربه، دا د خپل خدای په خاطر یا الله دا د تا دغه لویي درته واسطه کوو. اله العالمین پدی خلقو باندې عجائب یا الله د مؤمنانو مسلمانانو ته د عذابونو ښکاره کړي یا رب العالمین. امین یا رب العالمین. ای مسلمانانو پرون یو کس راغل، دا خلق موږ ته وایي قاري صاحب تاسې په باطله باندې یاست، که وایي راته که نه وایي؟ د تاسې د الله په ذات قسم ای مؤمنانو هغه ویډیو ډېره در سره نشر کړې. پرون دلته راغی د دلایلو په ځای باندې الله جل وعلا یې زه به ورته د سپي کړله په سپو په غپا باندې شروع وکړله. نور حق و باطل څنګه درته ښکاره کړي الله؟ د دلیل په میدان کې یو څوک په غپا شروع درته وکړي، یعنی د الله دا مخلوق دومره بد یېسي، دومره یې بد یېسي. دلته راغلل که تاسو خیال کړی وي او ویډیو درته نشر کړې د بعضې ملګرو دوستانو، په خدای قسم په غپېدلو باندې شروع وکړل. نن رب جل وعلا پسې داسې درته ښکاره کړل چې وایي علي خدای ده. دا یو کال مخکې یو اغا صاحب دا خبره کړې وه، په یاد مو دي؟ په یاد مو دي؟ لیکن د دې خلقو ای مسلمانانو د ما د الله په ذات قسم د دې خلقو همدغه عقیده ده چې علي خدای ده. سم پالا کری صاحب ما تا ته ټیک ټاک ویډیو در لګلې د کری صاحب په منبر ناست د امام دی، ما تا ته در لګلې د خو تا کې نشي نه لیدلې. په منبر ورته وایي چې د الله نه مخکې چې کله پیغمبر علیه السلام معراج ته ختلی و، د الله نه مخکې علي هغه ځای کې په پردو کې دننه موجود و د الله سره وایي په پرده کې ناست و. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي الله جل وعلا ځان نه ښکاره کول په پرده کې، خو علي رضی الله په پرده کې دننه ورسره کېنول او علي رضی الله بیا الله سره ایستل، هلته ډوډۍ خوړل.
قاری صاحب محترم دا نر شیعه و اول نمبر شیعه و چې د تکیه ونه کړه په دغه شي کې دا شی بهر ته راوبسلو کینی دوی دغه شي کې تکیه کوي